الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا تفسير بسلسلة كي رسيدليو تفسير دا سورة الزمر. دا سورة الزمر دا مكي سورة دي پا کی نازل شوه ده. په دې صورت کې موضوع دا ده چې بندگی یوازې او یوازې د الله عزوجل په کار ده چې د الله بندگی وشي او داسې بندگی د الله په کار ده چې د هغې نه ښایسته صفتونه په انسان کې پیدا شي، لکه خشوع په انسان کې پیدا شي، عاجزي، اخبات عاجزي ته وایي، نرمي، ښایسته اخلاق دا په انسان کې پیدا شي. او د بندګۍ د وجې نه انسان کې ډېر ښایسته صفتونه پیدا کېږي، ښکلي صفتونه دا په انسان کې پیدا کېږي. الله عز وجل فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. نازل ولد کتاب د طرف د الله ندی چې زورور دی، د حکمتونو والا دی. إنا أنزلنا إليك الكتاب، يقينا من نازل کړی دی تا ته کتاب بالحق، د حق د ښکاره کولو لپاره. فاعبد الله، عبادت د الله کو، بندگی مخلصا له الدین، خالص کوونکې هغه لره عبادت. قرآن کریم د څه لپاره راغلی چې حق را ښکاره کي، د الله عزوجل څه کوه، بندگی کوه. د دې لپاره الله را لیږلی دی. هغه بندگی کوه چې خالصه بندگی، مطلب څه دی چې شرک پکې نه وي، ریا پکې نه وي. د شرک او د ریا نه پاکه بندگی د الله عزوجل کوه، دې ته بندگی وایي. د صورت موضوع څه ده؟ د الله بندگی کول. الا لله الدین الخالص، خبردار د الله دپاره عبادت خالص دی، او دس عبادت الله قبلی چې خاص د الله دپاره. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، او هغه کسان چې نیولي دي سوا د الله نه دوستان، معبودان. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، موږ بندګي نه کوو د دوی مګر د دې لپاره چې دوی نږدې کړي موږ الله ته په نزدېکت سره. دوی خو ویل چې دوی موږ الله ته نږدې کوي، او د پیرانو او د باباګانو کې موږ پراته یو، دا خو موږ الله ته نږدې کوي او زموږ سپارش به کوي، او دی به الله ته وایي او بیا به الله زموږ خبره اوري. ان الله يحكم بينهم، یقینا الله به فیصله وکړي په منځ د دوی کې. یوم القیامة فيما هم فيه يختلفون، په هغه څه کې چې دوی په هغې کې اختلاف کوي. ان الله لا يهدي، یقینا الله هدایت نه کوي، من هو کاذب کفار، هغه چاته چې هغه دروغجني او کفر کوونکی په الله عزوجل باندې. لو اراد الله ان يتخذ ولدا، کچرته نیولی الله. اوس الله عزوجل د شرک د رد کولو نه وروسته الله څه کوي؟ د الله عزوجل د ځان اولاد نفي کوي چې ګوره الله اولاد نه دی نیولی، نه ملائک شته، نه د الله لوڼه ملائک دي، او نه عزیر نیولی دی، او نه عیسی نیولی دی په زوی ولی سره. لو اراد الله ان يتخذ ولدا، کچرته اراده کړې وي الله چې ونیسي خامخا یو اولاد بچې، لاصطفى مما يخلق ما يشاء، نو غوره کړي به وي د هغه چا نه چې پیدا کوي چې وی غواړي. سبحانه، پاک دی الله. والله الواحد القهار، الله یو دی، معبود دی، قهار او زورور ذات دی. خلق السماوات والارض، اوس د الله په قدرت باندې دلایل پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکې، بالحق، د حق د ښکاره کولو لپاره. یکور اللیل علی النهار، راتوی شپه په ورځ کې، ویکور النهار علی اللیل، راتوی ورځ په شپه کې. وسخر الشمس والقمر، او تابع کړي دي نور او سپوږمۍ. د الله قدرتونه دي کنه، کمالونه د الله بیانېږي. كل يجري لأجل مسمى، دا ټول روان دي د پاره د یو نیټې مقررې. الا هو العزیز الغفار، خبردار هغه زورور دی، بخونکی دی. دا ټول تصرف د الله په لاس کې دی. نو تاسو به ولې د الله نه ما سوا د بل چا عبادت او بندګي کوئ؟ نور دلایل د الله په قدرت باندې چې انسان الله پیدا کړ، د یو نفس نه پیدا کړ،
یو آدم علیه السلام او د حوا بیبینا رضی الله عنها. د دین الله تاسو پیدا کړ. خلقکم من نفس واحده، پیدا کړی تاسو د یو نفس نه، ثم جعل منها زوجها، بیا ګرځولې د هغې نه بیبي د هغه آدم علیه السلام نه پیدا کړې ده. وانزل لکم من الانعام 8 ازواج، او پیدا کړي دي رالیږلي دي تاسو لره د چارپایانو نه 8 جوړې 8 قسمونه الله پیدا کړي دي، لکه غویان شو، اوښان شو، ګډان شو، چیلې شوې. په دې کې نر او ماده حساب کا د 8 جوړې مختلف قسمونه الله پیدا کړي دي. یخلقکم فی بطون امهاتکم، پیدا کوي تاسو لره په خېټو د میندو ستاسو کې، خلقا من بعد خلق، پیدایش وروسته د بل پیدایش نه، فی ظلمات 3، په تیارو 3 کې. ذلکم الله ربکم له الملک، دغه صفتونه والا الله دی رب ستاسو دی، خاص هغه لره بادشاهي ده. آیتونه خو واضح دي که نه؟ د دې ټولو تفسیر تیر شوی دی. الا لا اله الا هو، نشته دی حقدار د بندګۍ د هغه نه سوا. فانا تصرفون، نو کوم طرف ته تاسو اړولی شئ د حق نه چې الله دومره دلایل ودرولي دي، تاسو پیدا کړي، ستاسو خلقت څنګه شوی دی، بیا هم تاسو د الله نه انکار کوئ. ښه که انکار کوئ نو د الله ضرورت شته؟ الله بی پروا دی. الله وایي ان تکفروا، که چېرته کفر کوئ تاسو، فإن الله غني عنکم، نو یقینا الله بی حاجت دی ستاسو نه. ولا یرضى لعباده الکفر، او نه خوښوي د پاره د بندګانو ناشکري او کفر. الله بی پروا ذات دی، خو ګوره ستاسو ناشکري او کفر هم الله ته نه دی خوښ. وإن تشکروا یرضه لکم، او که تاسو شکر کوئ خوښوي دا تاسو لره. ولا تزر وازرة وزر اخرى، او دا خبره هم الله کوي، نشي بارولی پورته کولی یو پورته کوونکی بوج د بل چا، چې څوک راشي په قیامت کې به ستا ګناهونه تا نه اوچت کړي، او دی یو بل سره وعدې کړي دي، نه هېڅوک هم نشي کولی دا. ثم الى ربكم مرجعكم، بیا خاص رب ستاسو ته ګرځېدل دي ستاسو. فینبئکم، نو خبر به درکړي تاسو ته، بما کنتم تعملون، په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ. انه علیم بذات الصدور، یقینا پوهه دی په خبرو د سینو باندې. پټې خبرې الله ته معلومې دي، هر څه ته معلوم دي. اوس د مشرک کردار الله بیانوي چې ګوره دا دومره د ده داسې کردار دی چې تکلیف ورته ورسېږي بیا دی څه کوي، او چې راحت کي بیا څه کوي. واذا مس الانسان، کله چې ورسېږي انسان ته ضر تکلیف، دا ربه منیبا الی، نو راغواړي دعاګانې غواړي د خپل رب نه، رجوع کوونکی دی هغه ته. ثم اذا خوله نعمة منه، کله چې ورسېږي او الله ورته ورکړي یو نعمت د خپل طرف نه، نسي ما كان يدعو الیه من قبل، نو هېر کړي هغه حالات چې د برابر الله هغې ته مخکې د دې نه چې کوم په مصیبت کې و، هغه حالات د دې نه بلکل هېر شي. وجعل لله اندادا، او دا څه کوي چې بیا د الله سره شریکان ګرځوي، او وګرځي الله لره د شریکان. لیضل عن سبیله، د دې لپاره چې دی ګمراه کي خلق د الله د لارې نه. قل تمتع، ورته ووایه فایدې واخله، بکفرک قلیلا، په خپل کفر سره لږه زمانه. انک من اصحاب النار، یقینا ته د اور والاو نه یې. اوس د مشرکینو د صفتونو نه وروسته الله د مؤمنانو صفتونه بیانوي چې کوم خلق غوره دي. امن هو قانت انا الليل، ایا هغه څوک چې عاجزي کوونکی دی انا الليل په وختونو د شپې کې، ساجدا او سجدي کوي الله ته ولاړ دی، وقائما ولاړي، يحذر الاخرة، یریږي د آخرتنا، ويرجو رحمة ربه، او امید ساتي د رحمت د رب خپل. قل هل يستوي الذين يعلمون، وتویوا برابر دي هغه کسان چې پوهه لري، والذین لا يعلمون، او هغه کسان چې پوهه نه لري. دا برابر دي؟ نشي برابر دی. مشرک مؤمن نشي، عالم او جاهل نشي برابر دی. انما يتذكر اولو الالباب، یقینا نصیحت اخلی د صفا عقلونو والا خلق. قل یا عبادی الذین آمنوا، اوس الله دې کې ترغیب ورکوي، دې آیات کې هجرت ته ترغیب ورکوي. ګوره یو ځای کې د الله بندګي نشي کولی، نو څه وکړه؟ هجرت وکړه. صورت کې موضوع څه ده؟ بندګي او د الله عبادت. بندګي نشي کولی، ځمکه د الله پراخه ده، بل ځای ته لاړ شه بندګي وکړه.
قل یا عبادی الذین آمنوا ویوا اے بندگانو زماتا یا عبادی الذین آمنوا اے بندگانو زما اغا کسانو چی ایمان راوڑے دے اتقوا ربکم ویریگی دی خپل ربنا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا دا پار دا کسانو چی نیک عمل کڑے دے پا دی دنیا کی خیستہ جون دے دا تقوی فیدی چی تقوی دی اختیار کرده اللہ نا اللہ بدل خیستہ جون در کی اللہ بدل نرازی شی خیستہ جون بدل در کی مزیدار جون و ارض اللہ واسعا او زمکہ دا اللہ پراخ دا کبندگی نشی کولے بلزیت الارش انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب یقینا پورا باور کولشی صبرناکو تا اجر دوی بغیر دا حسابنا قل انی امرت ان اعبد الله وتوی ويقینا حکم شوی دے ما تچیز بندگی وکم دا اللہ مخلصا له الدین خالص کول کم اغلر عبادت یہ پیغمبر دی مشرکانو توی و چی ورزد بندگی دی چاکم دا اللہ ما تا پدی حکم شوی دے نو دی بویلے گنا چی رازه بس زمان دی معبودانو بندگی کوا او دی خپل پلار او دی دین دا پلار او نیکه دا دین مپری دا نو تو توی و جنا ما تا خو اللہ امر کرده دی چیز سوکم دین صرف خالص دا اللہ دا پارا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ او دا حکمی را تا کرده دی چیز شم اول دا تابدارونا قل انی اخاف ان عصیت ربی وتوی ویقینا سیریگم کنا فرمانی وکم درب خپل سنه عذاب یوم عظیم عذاب دا ورځ لوینا قل الله وتوی خاص دا الله اعبدوا ز عبادت کوم مخلصا له دینی خالص کون کم اغلر بندگی فاعبدوا ما شئتم نو کدی مشرکانو چرته انکار وکړه تاسو زما دعوت نه قبلوي اے مشرکانو او د توحید نم انکار وکړه نو کوي د چا عبادت او بندگی چی کوي زرد چې تاسو بخپل انجام وینئ فاعبدوا ما شئتم نو بندگی کوي د هغه چا چې غواړئ تاسو من دونه سوا د الله نه قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم وتوی یقینا تاوانیان هغه کسان دي چې تاوان کې واچول خپل ځانونه واهلیهم یوم القیامه او خپل اهل په ورځ د قیامت الا ذلك هو الخسران المبين خبردار دا تاوان دے خکارا تاوان دے چې انسان په خپل لاس باندې خپل ځان خپل بچی خپل نسل خپل اولاد هلاکت کندي ته ورسي دا خکارا تاوان شو خددی عذاب نور تفصیل لهم من فوقهم ظلل د دې لپاره د بر طرف نه بسوري یعنی وریز یا وریزي وي د دې پاسه من النار دورنا ومن تحتهم اولاد د دینه بي ظلل سوري وي د عذاب ذلك يخوف الله به عباده دا عذاب دی چې دی په دې سره الله بندگان خپل یا عبادي فتقون اے بندگانو زمانه ویریږي والذین اجتنبوا الطاغوت الله چې کله د بوتانو عبادت بیان کړ د دین ورسته اوس د موحدینو انجام بیانوي چې ګوره د بوتانو والا انجام دغه شعور اوس د موحدینو چې څوک په توحید باندې کلک ولاړ دي د الله بندگی کوي الله ته متوجي بغیر الله سور کوي جنتونه ور کوي والذین اجتنبوا الطاغوت او هغه کسان چې ځان ساتلې د طاغوت د بندګۍ نه ان یعبدوها دا چې عبادت وکړي د هغې وانابوا الى الله او دی رجوع کوي الله ته لهم البشرا د دې لپاره زیری دی فبشر عباد نو زیری ورکه بندګانو زما ته په جنتونو باندې الذين يستمعون القول او صفتونه د دی هغه کسان دي چې دی غوږ دي وینا ته فیتبعون احسنا نو تابیداری کوي به په خیسته داغي خیسته طریقې سره به تابیداری کوي د الله خبري واوري کنه او به هغه په سور روان شي عمل شروع کی اولئک هداهم الله دا کسان دي ته هدایت کړي الله والله لا يهدي واولئک هم اولو الالباب او دا کسان دي د صفا عقلونو والا خلق دي افمن حق علی کلمت العذاب نو آیا پس هغه څوک چې ثابت شي په هغه باندې فیصله د عذاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې د شرک او د کفر او د سرکشي د وجې نه الله په دې باندې جهنم فیصله کړې ده نو ګوره ته خو دی نشي بچ کولی د جهنم نه که نه نو په دې باندې مه خفه کېږه دی په دقه حال کې پرېږده الله د دې دپاره د جهنم فیصله کړې ده
افانت تنقذ من في النار نو آیت بچ کوله شي هغه څوک چې په اور کې دي شي بچ کوله لكن الذين اوس د دې عکس خلق بیانوي لكن الذين اتقوا ربهم لكن اغا کسان چې یریږي د رب خپلنا لهم غرف من فوقها د دې لپاره بالا خاني دي بنگلي دي من فوقها د پاسه د غینا غرف النور بنگلي دي مبنيه چې دغه جوړ شوی دي مضبوطی دي تجري من تحتها الانهار چې بهيږي لاندې د غینا نهرونه ولي وعد الله وعده کړی د الله لا يخلف الله الميعاد الله خلاف نه کوي د خپل وعده اوس الله د دنیا او د دین نعمتونو د زر زایل کېدلو د بیانولو د پاره څه کوي په قران کریم کې د دنیا مثال ورکړی دی چې ګوره د دنیا د نعمتونه دا به زایل کېږي دا به ختمیږي دا په شان دغه څه دی د اوبو دی چې د اسمان نه راورېږي او په هغې باندې شینکي بوټي را زرغون شي په ځمکه کې میوې راوخیږي څو ورځو لپاره یې بیا ختم شي نو ګوره دقسې دا دنیا هم ده دغسې څه ده دا دنیا ده د الله په توحید باندې ولاړه ده په ایمان او بیا به ختم شي الم تر ان الله آیت نو ګوري چې بېشکه الله انزل من السماء ماء رالیږلي دي د اسمان نه اوبه فسلکه ینابیع نو روانې کړي دي هغې لره چینې فی الارض په ځمکه کې ثم یخرج به زرعا بیا راوباسي په هغې سره فصل مختلفا الوانه چې مختلف دي رنګونه د هغې ثم یهیج بیا وچ شي فتراه مصفرا نو ترینې هغې لره زیړ ثم یجعله حطاما او بیا وګرځي هغې لره مات رامات ان فی ذلک لذکرا یقینا په دې کې خامخا نصیحت دی لأولی الالباب د پاره د خالص عقلونو والا اوس الله عز وجل دوه ډلې بیانوي چې د چا سینه الله حق ته کولاو کړې ده هغه په حق باندې په رڼا روان دی او یو سړی دی چې هغې سینه الله بنده کړې ده او په جهالت کې روان دی سینې تنګه ده په شرک کې او په کفر کې پروت دی دا دواړه برابر نه دي افمن شرح الله نو آیا پس هغه څوک چې کولاو کړی د الله صدره للاسلام سینه د هغه اسلام ته فهو على نور من ربه نو دغه پرانا دی د رب د خپلنا د رب د طرف نه یعنی دا سړی د الله پرانا باندې روان دی چې الله ولې یو رڼا ورکړې ده سینې اسلام ته کولاو شوی ده نو دا کېدی شي په شان دغه چا چې د هغه زړه سخت وي نشي کېدی فویل للقاسیة قلوبهم نو پس هلاکت دی د هغه چا لره چې سخت دي زړونه د هغوی من ذکر الله د یادولو الله نه اولئک فی ضلال مبین دا کسان دي په ګمراهۍ ښکاره کې الله نزل احسن الحدیث الله نه رالیږلی دی ښایسته خبره د قرآن کریم د دې نه مراد دی ښایسته خبرې الله رالیږلي د قرآن کریم صفتونه بیانوي چې ګوره ښایسته قرآن کریم چې الله رالیږلی دی په دې قرآن کې بیان شوي دي امرونه نواهي وعدې وعیدونه قصې نصیحتونه په مختلف انداز کې الله بار بار ذکر کړي دي چې د دې وجه نه ایمان والا ایریږي چې کله دی واوري او د دې آیتونو د اورېدلو سره د هغې زړونو کې سکون پیدا کیږي او د الله په یادولو باندې مشغولیږي الله داسې کتاب را لیږلی دی الله نزل احسن الحدیث الله را لیږلی دی ښایسته خبره کتابا کتاب دی متشابها یو شان مثانیه بار بار بیانیږي او لوستلی کیږي تقشعر منه جلود الذین رازیږي زیږېدلو ته وایي اقشعرار زیږېدلو ته منه داغینا جلود الذین یخشون ربهم سرمنې د هغه کسانو چې یریږي د خپل رب نه ثم تلين جلودهم نو بیا نرمیږي سرمنې د دوی وقلوبهم الى ذکر الله زړونه د دوی د الله ذکر ته ذلك هدى الله دا هدایت د الله د یهدي به من یشاء هدایت کوي چاته چې وغواړي ومن یضلل الله او چاله چې الله ګمراه کړي فما له من هاد نشته د هغه له هدایت کوونکی څوک اوس الله دغه ګمراهانو د آخرت سزا بیانوي چې څوک ګمراه شو الله به اور ته بوځي افمن یتقي بوجهه آیا هغه څوک چې ځان بچ کوي په مخ خپل سره سوء العذاب یوم القیامه د بد حساب نه په ورځ د قیامت نو دا کېدی شي د هغه چا په شان ته چې هغه په امن کې د دې نه وقیل للظالمین او به ویلی شي ظالمانو ته ذوقوا ما کنتم تکسبون نو وڅکئ هغه سزا د هغه عملونو چې تاسو به کول
كذب الذين من قبلهم تکذیب کړی او دروغجن ګڼلي وو هغه کسانو چې مخکې د دوی نه وو فأتاهم العذاب نو راغی هغوی ته عذاب من حيث لا يشعرون د هغه ځای نه چې دوی نه پوهېدل فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا نو وسکل الله دوی ته شرمندګي په ژوند د دنیا کې ولعذاب الآخرة أکبر عذاب د آخرت ډېر لوی دی لو كانوا يعلمون که چېرته دوی پوهېدلې اوس الله عز وجل د انسانانو د هدایت دپاره دا خبره ذکر کوي چې ګوره په دې قرآن کې ما قسم مثالونه بیان کړي دي واقعات قصې د قومونو دې دپاره چې دا خلک په هغې کې سوچ وکړي او د قرآن مې په عربي ژبه کې نازل کو د دې دپاره چې دې خبره دې ته ښه واضحه شي مشکل پکې نشته اختلاف تناقض التباس دا په دې کې نشته قرآن واضح کتاب دی په عربي ژبه کې دی خو دې خلکو ته بیا هم نصیحت وانغوست ولقد ضربنا للناس او یقینا من بیان کړي دي خلکو ته فی هذا القرآن په دې قرآن کې من کل مثل د هر قسم بیان نه لعلهم يتذكرون د دې لپاره چې دوی نصیحت واخلي قرآنا عربیه قرآن د عربي ژبه کې دی غیر د عوج چې نه دی د کږلېچ والا لعلهم يتقون د دې لپاره چې دوی ویریږي د الله نه اوس الله مثال بیانوي د هغې مثالونه یو مثال الله وایي دا دی ضرب الله مثلا بیانوي الله یو مثال رجلا فيه شرکاء یو سړی چې په هغې کې برخداران ومتشاکسون او بد اخلاق او جګړه مارانی ورجلا سلما لرجل او بل سړی دی سلامت یې د یو سړي دپاره هل یستویان مثلا نو آیا دی برابر دی په حالت کې برابر کیدی شي په حالت کې لکه اوس مثلا مثال داسې دی چې یو سړی دی مشرک یعنې د هغه ډېر باباګان دي معبودانې دي او هغې له منډې وایي کله یو له منډې ووه کله بل له مالګې چلوه دا کارونه دی کوي باباګانې او بد اخلاقه یعنې کله یو له نظر کوي کله بل نه کوي کله یو له ځي کله بل نه او بد اخلاقه به دي جګړه ماران چې یو له ورشي هغه وایي ولې ما له ولې رانلې او بل له چې ورشي هغه بل خفه کېږي نو داسې یو سړی دی چې هغه دې کې ګډ وډ دی او کله یو پسې ځي کله بل پسې ځي او په یو یې زړه اوبه نڅکي او یو سړی داسې دی چې د یو الله بندګي کوي یو خالق بندګي کوي او یو الله ته سجدې لګوي نو دا برابر دي دواړه نه دي لکه دغه شانته چې یو غلام دی او په هغې کې خلک شریک دوی برابر نه دي او یو غلام داسې دی چې خاص د یو سړي دپاره وي نو هل یستویان مثلا د دې دواړو حالت برابر دی نه دی الحمدلله ټول صفتونه خاص الله لره دي بل اکثرهم لا يعلمون بلکې ډېر د دوی نه پوهېږي انک میت یقینا ته مړ کېدونکی وانهم میتون او یقینا دی هم مړه کېدونکي دي مکې مشرکان به ویل که پیغمبر به کله مري او چې دا مړ شي بس موږ به خلاص شو او چې خلاص شو بس بېغمه به شو الله وایي چې ته که مرې نو دی هم خلاصېدونکي نه دي دا د خوشحالۍ خبره دی لپاره نه ده چې ته به لاړ شي نو دی به پاتې شي نه په دې دنیا کې به د دی هم وخت نه وي ثم انکم یوم القیامه بیا به یقینا تاسو په ورځ د قیامت عند ربکم تختصمون په نزد د رب خپل به تاسو جګړې کوئ فمن اظلم ممن كذب على الله نو څوک دی ډېر ظالم د هغه چا نه چې دروغ وایي په الله باندې وکذب بالصدق او دروغجن وګڼي رښتیاو لره اذ جاءه کله چې راغی راشي دې ته من څوک چې دروغجن وګڼي او رښتیاو ته دروغ وایي دغه به ناکام وي الله وایي دا ډېر غټ ظالم دی او د دې نه بل غټ ظالم نشته دی نو مشرک څه دی دا غټ ظالم دی چې په الله پسې دروغ تړي وایي د الله دپاره بچي دي او هغه خبرې کوي چې الله په هغې باندې څه دلیل نه دی ورکړی دی له او بیا هم دا خبرې کوي الیس فی جهنم مثوى للکافرین آیا نشته دی په جهنم کې ځای د اوسېدو د کافرانو ولې نشته دی ښه ډېر پراخه دی وته والذي جاء بالصدق اوس په دې آیت کې الله د نیکانو خلکو صفتونه ذکر کوي چې په قرآن کریم باندې ایمان راوړی دی او حق خبره راوړې ده او په خپل په یقین کړی او تصدیق کړی دی او نورو دې په حکم کړی دی او هغه کس جاء بالصدق چې راوړی دی رښتیا ولره وصدق به او تصدیق وکړو د هغې
اولئک هم المتقون دغه کسان دی متقیان دي لهم ما یشاءون عند ربهم د دې لپاره غسري چې غواړي دی پنځ د رب د دوی ذلک جزاء المحسنین دا خشته بدله ده دا بدله ده د خشته عمل کوونکو بدله ده ليكفر الله عنهم اسوأ الذي يعملوا د دې لپاره چې ورجي الله د دوی نه بد هغه عملونه چې دی کړي دي دا به الله ورجي ويجزيهم او دویم په بدله کې به ورکړي الله دوی ته اجرهم اجرونه د دوی باحسن الذي كانوا يعملون باغ خسته عملونه چې دی کول په دې دنیا کې بدله ولا ورکړي اليس الله بكاف عبدا ایا کافی نه دی الله د خپل بنده لپاره مشرکانو بس ویل دا پیغمبر چې دی دا سړی زمونږ په معبودانو بس خبرې کوي او د دین دا نه یریږي چې زمونږ باباګان به پسې ورشي مصیبت به ورته ورسوي زمونږ د معبودان دین نه یریږي لکه دی به خالد ابن ولید دې ته به ویله مشرکانو به ورته ویل چې لکه ته د عزا پیرینه نه یریږي دین ته نه یریږي چې ګوره تا ته به نقصان ورسوي او دې وخت هم دا باباګان چې دي که نه دی چې ورشي دې کسانو ته چې ویې لکه تاسو خبرونو خواته پراته وي د دې نه غواړئ څه لکه غلی شه ګوره خوله به دې کږه شي ته بابا پسې خبرې کوې زمونږ او بچي به دله مړه کړي او خلک یېروي یاسې خلک یېروي ده باطل معبودانو نه یېروي الله وایي کافي نه دی الله د خپل بنده ويخوفونك بالذين من دوني او یېروي دی تا لره د هغه کسانو نه چې سوا دي د الله نه ومن يضلل الله او چاله چې ګمراه کو الله فما له من هاد نو نشته هغه لره څوک ښودونکی د لارې الله چې څوک ګمراه کوي څوک لارې ته نشي راوست ومن يهد الله او چاته چې الله هدایت وکړه فما له من مضل نو نشته هغه له څوک ګمراه کوونکی الیس الله بعزیز ذي انتقام ایا نه دی الله زورور بدله اخیستونکی ولئن سألته من خلق السماوات والأرض وصل هذا معبودانو د کمزورتیات الله وایي ته د کمزورتیات وګوره چې د دې نه دا تپوس وکړي چې اسمانونه چا پیدا کړي نو دی به وایي چې الله پیدا کړي نو بیا ورته ووایي چې ستاسو معبودانو باره کې خبر راکوي چې دی ما ته څه تکلیف را رسولی شي نه شي را رسولی چې الله ما له تکلیف نه را رسوي دی را رسولی شي فایده را رسولی شي نه شي نو ولې بیا زه د الله بندګي نه کوم د دې بندګي وکم ولې زه د دې بندګي وکم ولئن سألتهم او که ته چېرته تپوس وکړي د دوی نه من خلق السماوات والارض چې چا پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه لیقولن الله نو دی به وایي الله خامخا الله پیدا کړي دي قل افرأیتم نو ورته وایي خبر راکړئ تاسو ما تدعون من دون الله هغه چې تاسو یې رابلئ سوا د الله نه ان ارادني الله بضر کچرت ارادو کی الله ما ته د ضرر را رسولو هل هن کاشفات ضره نو آیا اشتد لري کون کې د ضرر داغه او ارادني برحمه او یا ارادو کی ما ته د رحمت را کولو هل هن ممسكات رحمتي نو آیا اشتد بندون کې د رحمت داغه سوکشتا مخکې ویل غنی چې زمون معبودان متا ته ضرر ورسي نو سوتوي و د دې کمزوري او ته بیان کا چې الله ما ته ضرر را رسوي څوک بندولی شي نشي بندولی قل حسبي الله وتوي وكافي دي مال الله عليه يتوكل المتوكلون خاص په الله باندې نزان وسپاري ځان سپارون کی قل يا قوم اعملوا على مكانتكم وتوي واي قوم زعملكم په خپل طریقه اوس دلته براءت د کافرونو اعلان چې تاسو په خپل طریقه عمل کوئ زموږ کوم قیامت کې به پته ولګي چې څوک په حق پته به ولګي چې په چا باندې عذاب راځي او څوک په همیشه عذاب کې اخته کیږي دا پته به قیامت کې لګي زه په خپل طریقه باندې عمل کوم فسوف تعلمون نو زر دی چې تاسو به پوه شئ من یأتیه عذاب هغه چا د چراب شي هغه ته به راځي عذاب یخزیه چې شرموي به هغې لره ويحل عليه عذاب مقيم ونازليږي به په هغه باندې عذاب همیشه إنا أنزلنا يقينا منغا رالي قليدي عليك الكتاب بتابان دي كتاب للناس بالحق دخلقو دپارا دخلقو بحق سرا فمن اهتدى نچاچ هدايتو مند فلنفسه فيده دي زان دپارا دا خپل زان دپارا فيده دا خپل فيده دا
ومن ضل او چا چې گمراه څوک چې گمراه شو فانما يضل عليها یقینا گمراه کیږي او ضرر به پاغه باندې وما انت عليهم بوکیل او نه ته پدې باندې سزموار ستا خبر صرف دعوت رسول دي نور د الله کار دی الله يتوفى الانفس حين موتها په دې آیت کې الله عز وجل دا خبر ورکړی دی چې ګوره په ټول کائناتو کې صرف او صرف تصرف د الله عز وجل چلیږي داغه په مطابق د تصرف او د مرزي مطابق د دنیا روانه ده او حتی چې د انسانانو د روحونو وزي هم د الله په تصرف کېږي د هغې نه وروسته بیا قیامت راځي او څه راځي او څه راځي دا ټول د الله په اختیار کې دي الله يتوفى الانفس الله پوره اخلي روحونه حين موتها په وخت د مرګ د هغې کې والتي لم تمت او هغه روحونه چې نه مړه کېږي فی منامها په خوب کې فیمسکو نو بند ساتي د ځان سره التي قضا عليها الموت هغه روحونه چې فیصله کړي په هغې باندې د مرګ لکه انسان اوده شي که نه د بعضو فیصله الله د مرګ کړي روحونه وله بند وساتي ځکه روح وځي که نه انسان او بعضې راولېږي واپس یې راولېږي دا روح ورته راولېږي یو وخت پورې صحیح د دنیا کې ژوند وکړه بیا په نیټه مقرر به مرې ته نو څنګه چې د الله د خوب نه دې اوده دیږي نو دا هم یو قسم مرګ دی او بیا د خوب نه راپاڅوي نو دا یو قسم راپاڅېدل دي که نه نو دغسې تاسو الله وجلم شي او بیا به هم راپاڅئ د حساب او کتاب دپاره نو چې الله دا کارونه کولی شي نو ولې تاسو دوباره نشي راپاڅولی قیامت کې ولې هم نشي راپاڅولی فیمسک التي قضا علیها الموت نو ایثار کې هغه روحونه چې فیصلې کړي په هغې باندې د مرګ ویرسل الاخرى او راولېږي راپرېږدي نور روحونه چې هغې باندې فیصله د مرګ نه کړي الى اجل مسمى ته یو نیټې مقررې پورې ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې خامخا نښې دي لقوم یتفکرون دا قوم دپاره چې فکر کوي ام اتخذوا من دون الله شفعاء نو آیا نیولې د دوی سوا د الله نه نور سپارښیان یعنی دې مشرکانو د دې نښو نه فایده وانغسته توحید په دې کې رانغی د الله عزوجل د توحید نه واوړېدل د بوتانو او بوتان دی نیولي دي د الله په دربار کې سپارښیان الله په دې باندې رد کوي چې ګوره دی به ستاسو سپارښیان نه جوړېږي ولې دا مشرک سوچ نه کوي په دې خبره کې ام اتخذوا ای دی نیولي دي سوا د الله نه شفعاء سپارښیان بوتان قل اولو كانوا لا يملكون شيء وتوي اگر کدی دی چې اختیار نه لري د هیڅ یو شي ولا يعقلون ونعقل لري قل لله الشفاعة جميعا وتوي په اختیار د الله کې سفارش ټول دی له ملک السماوات والارض خاص د الله په لاس کې بادشاهي د اسمانونو د ځمکو ده ثم الیه ترجعون به الله ته خاص وګرځولی شي اوس د مشرکانو حال بیانوي چې کله د الله نوم اخیستل کېږي که نه دی زړونه تنګېږي نفرت پیدا کېږي د دی او په مخونو کې به د دی علامې ښکاري او څوک چې دی معبودان یاد کړي صفتونه وکړي بیا به سم خوشحاله وشي دا د مشرکانو حالات واذا ذکر الله وحده او کله چې یاد کړی شي الله په یوازې والي سره اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة نو تنګ شي نفرت وکړي زړونه د هغه کسانو چې ایمان نه لري په آخرت باندې وإذا ذكر الذين من دونه او کله چې یاد کړی شي هغه کسان چې سوا د الله نه دي اذا هم یستبشرون نو دی په دغه وخت کې خوشحالي کوي قل اللهم فاطر السماوات اوس په دې کې الله پیغمبر له تسلي ورکوي او منکرین چې څوک نه مني دی له دمکي ورکوي پیغمبر ته وایي چې کله ستاو د کافرانو په منځ کې سخت اختلاف راشي او زړه دې تنګ شي نو خپل رب طرف ته څه وکړه په تیزۍ سره رجوع وکړه قل اللهم وتويوا اي الله فاطر السماوات والارض فاطر السماوات پیدا کون کې د اسمانونو او د ځمکې عالم الغیب والشهاده او پوهه په هر پټ او ښکاره باندې انت تحكم بين عبادك تفیصله کې په منځ د خپلو بندگانو کې فيما كانوا فيه يختلفون پاغه څه کې چې دی پاغې کې اختلاف کوو ولو ان للذين ظلموا او کچرت شي
اوس د قیامت د ورځې هغه سخت حالات بیانوي چې دا مشرکان عذابونه ویني په خپل سترګو، نو ډېر به په هیبت کې شي. او ګوره که دا دنیا نه ده، دا هم د دې مالونو نه ډکه کړي چې دی د الله د عذاب نه ځان بچ کړي، او یا د عذاب د ځان نه کم کړي، نو الله وایي دا به هم د دی نه قبلیږي. ولو ان للذین ظلموا، او که چرته شي د هغه کسانو لپاره چې ظلم یې کړی دی، څه شي؟ ما فی الارض جمیعا، هغه څه چې په دې ځمکه کې دی ټول، ومثله معه، او په شان د دې سره نور هم یوځای شي. لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه، د دې لپاره چې دی بدل کې ورکي، یعنی فدیه ورکي په هغې باندې، او خامخا دی به یا قرباني به ورکي په دې باندې د من سوء العذاب، د بد عذاب نه یوم القیامه، په ورځ د قیامت چې دا د هغې په بدل کې ورکي، قرباني کیتی، د عذاب به کم شي. وبدا لهم من الله، او ښکاره به شي دوی ته د الله د طرف نه ما لم یکونوا یحتسبون، په هغه څه چې دوی په هغې باندې ګمان نه کوو. وبدا لهم سیئات، او ښکاره به شي دوی ته بد عملونه ما کسبوا، هغه چې دوی کړي وو. وحاق بهم، او راګیر به کړي دوی لره ما کانوا به یستهزئون، هغه چې دوی په هغې پسې ټوقې کولې. اوس الله د مشرک انسان بد صفت بیانوي چې کله د ته بیماري او تکلیف ورسیږي، نو دی څه کوي؟ د خپلو دروغجنو معبودانو نه مخ واړوي، الله طرف ته مایل شي، الله نه دعاګانې غواړي، او عاجزۍ سره. او کله چې ته الله امتحان لري کي، مصیبت لري کي، او نعمت پې وکړي، نو فورا دی په سرکشۍ کې راشي. فاذا مس الانسان ضر، کله چې ورسیږي انسان ته تکلیف، دعانا، دعاګانې غواړي زمونږ نه. ثم اذا خولناه نعمة منا، کله چې بیا ورکو مونږ هغه ته نعمت د خپل طرف نه، قال انما اوتیتها على علم، بیا وایي دا راکړی شوی دی ما ته په علم زما، دا خو ما سره علم. قارون هم دا خبره کړې وه که نه، او ما سره خو دا دي، زه خو د الله خوښ یم. بل هي فتنة، الله وی بلکې دا امتحان دی، ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثره په دې کې نه پوهېږي. قد قالها الذين من قبلهم، یقینا ویلې و دا خبره هغه کسانو چې د دوی نه مخکې وو. څوک وو؟ مخکې مجرمان تېر شوي که نه. قارون دا خبره کړې، ولا علم عندي، ما سره خو علم دی. نو هغې له څه فایده ورکړه؟ چا ویل چې هغې له به فایده ورکړي که نه. ښه نو چې هغې له فایده ورنه کړه، نو تا له به څنګه فایده درکړي؟ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، نو دفع نکه بچ نکه د دوی نه هغه کارونه چې دوی کول. فاصابهم سیئات ما کسبوا، نو وبرسیږي دوی ته بدې سزاګانې د هغه عملونو چې دوی کړي. والذین ظلموا من هؤلاء، او هغه کسان چې ظلم یې کړی د دوی نه، سیصیبهم سیئات ما کسبوا، زر دی چې وبرسیږي دوی ته بدې سزاګانې د هغه عملونو چې دوی کړي وي. وما هم بمعجزين، او ندي دي عاجز كونكي الله لرا. اولم يعلموا، اوس دی وی کنه چې دا الله مونږ له رزق پراخه کړی دی، نو الله چې الله چاله رزق پراخه کی، دا دغه د کمال د وجې نه دی چې الله له رزق پراخه، بلکې دا خو د الله یو حکمت د وجې نه، الله په دې کې حکمت دی. اولم يعلموا، آیا نه پوهېږي، دوی نه پوهېږي ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، چې بشک الله پراخه رزق چاله چې وغواړي او کموي چاله چې وغواړي. دا خو د الله حکمت دی په دې کې، چاله لږ ورکوي چاله ډېر ورکوي. ان فی ذلک لآیات، یقینا په دې کې خامخا نښې دي لقوم یؤمنون، دا قوم دپاره چې ایمان لري. قل یا عبادی الذین اسرفوا، ورته ووایه ای بندګانو زما چې زیاتی م کړی دی علی انفسهم، بخپلو ځانونو باندې، لا تقنطوا من رحمت الله، من امید کېږئ د رحمت د الله نه. په دې کې د ټولو مفسرینو اتفاق دی په دې آیات کې چې دا د هغه چا باره کې نازل شوی دی د آیات چې هغې به شرکونه کول، قتلونه به یې کول، غلاګانې کولې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم له به تکلیفونه ورکول. او الله وی که دی چېرته ایمان راوړل غواړي او د الله نه یېرېږي، نو دی ته به الله ټول ګناهونه معاف کړي، ټول ګناهونه به ورته الله معاف کړي. ټولو ته دعوت الله ورکوي چې راشئ ګناهونه له زه ټول معاف کوم، اگر که دریاب د زک په اندازه باندې په مقدار ولې نه ټول ګناهونه راته معاف کوم. الله ته څه وکړئ؟ راوګرځئ صرف.
الله نه من امید کیږي. ان الله یغفر الذنوب جميعا، یقینا الله بخي گناهونه ټول. انه هو الغفور الرحیم، یقینا الله بخون کې دی، رحم کون کې دی. وانیبوا الى ربکم، او رجوع کوي خپل رب ته. واسلموا له، او تابع شي هغه ته. من قبل ان ياتيكم العذاب، مخکې د دینه چې را بشي تاسو ته عذاب. ثم لا تنصرون، بیا به ستاسو مدد نشي کېدی. عذاب نه مخکې الله ته توجه کوي، راوګرځي. انابت عبادت موضوع ده صورت کې کنه. واتبعوا احسن ما انزل الیکم، او تابعداري وکړئ د ښایسته هغه چې نازل کړی شوی دی تاسو ته. من ربکم، د طرف د رب ستاسو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتة، مخکې د دینه چې را بشي تاسو ته عذاب ناڅاپه. وانتم لا تشعرون، او تاسو به نه پوهېږئ. دا خبر مې ده ځکه درکو چې ګوره مخکې نه څه وکئ، دعوت الله توبې ته ورکړه که نه. چې توبې ته دعوت ورکړه، واتبعو وروسته پسې وویله چې دې قرآن کریم پسې روان شئ. د توبې نه وروسته به په قرآن کریم پسې ځي. ان تقول دا چې د دې لپاره چې ونه وایي نفس یو نفس، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، ای افسوس دی په هغې کوتاهۍ باندې چې ما کړې ده په اړخ د الله کې. ګوره جلتۍ سره توبه وباسئ، بیا په قیامت کې به بې افسوسونه کوئ، او دا په دې خبرو باندې کار نه کېږي. او دا بیا به وایي چې هسې ما خو ټوکې کولې. وان کنت لمن الساخرین، او یقینا ومه زه خامخا د ټوکو کوونکو نه، بیا په دې کار نه کېږي. خو مخکې له دې نه چې قیامت راشي توبه وباسئ، مرګ راشي توبه وباسئ. او تقولا، او یو نه وایي لو ان الله هدانی، که چېرته الله ما ته هدایت کړی وی، لکنت من المتقین، نو خامخا زه به شوی وی د متقیانو نه. او تقول حين ترى العذاب، او یا ونه وایي په هغه وخت کې چې ویني عذاب لره، لو ان لي کرة، که چېرته وی ما لا دوباره تلل دنیا ته، فاکون من المحسنین، نو خامخا زه به شوی وی د ښایسته عمل کوونکو نه. دا خبرې به فایده نه کوي په هغې وخت کې. الله به ورته جواب ورکوي چې تا ته خو قرآن راغلی و، آیتونه د الله راغلي و، او وخت الله در کړی و، تا نه دي منلي، نو بیا به ته څنګه ومنې؟ بلا قد جاءتک آیاتي، بلکې الله به ورته وایي ولې نه، یقینا راغلي و تا ته آیتونه زما. فکذبت بها، نو دروغجن دي ګڼلي و تا هغې لره. واستكبرت، او لوی دې کړې وه. وكنت من الكافرین، او ته وې د کافرانو نه. ويوم القيامة، او په ورځ د قیامت باندې، ترى الذين كذبوا على الله، ته به یینې کسان چې دروغ یې ویلي دي په الله باندې. وجوههم مسوده، مخونه به د هغې تکتوري. الیس فی جهنم مثوى للمتکبرین، آیا نشته دی په جهنم کې ځای د اوسېدو د متکبرانو دپاره؟ ولې نشته؟ وینجي الله الذین، دوست د متکبرانو د دې خلکو حالت ذکر شو، اوس د مؤمنانو حالت ذکر کوي چې الله به هغې له څه ورکوي؟ جنتونه به وله ورکوي. ولې؟ دې د الله بندګي کوله که نه، او د مخکې خلکو د الله بندګي نه کوله. صورت موضوع خو یاده ده که نه، صورت چې کومه موضوع وي که نه، دا په هغه موضوع باندې چلیږي دا صورت ټول. او بچ بکي الله هغه کسان اتقوا ربهم، اتقوا چې ځان یې ساتلی د شرک نه، د ګناهونو نه. بمفازتهم، په سبب د کامیابۍ د دوی. لا يمسهم السوء، نه به رسېږي دی ته تکلیف. ولا هم يحزنون، او نه به دی غمجن شي. الله خالق كل شيء، الله پیدا کوونکی دی د هر یو شي. وهو على كل شيء وکیل، او هغه په هر شي باندې ذمہوار دی. له مقاليد السماوات، خاص د الله دپاره څه دي؟ د الله سره دي چابیانې کنچیانې د اسمانونو د ځمکو. والذین کفروا بآیات الله، هغه کسان چې کفر یې کړی دی په آیاتونو د الله. اولئک هم الخاسرون، همدغه کسان دی تاوانیان دي. یعنې د الله سره اختیار د اسمانونو چابیانې دي ورسره، رزق، رحمت، خیر، برکت، بارانونه، دا ټول تصرف چې دی د الله په اختیار کې دی. نو د الله نه سوال پکار دی که نه د غیر الله نه او د باباګانو؟ قل افغیر الله تأمرونی، اوس په دې کې رد کوي الله په مشرکانو چې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مطالبه کوله چې راځه مونږه ته زمونږ د معبود یو کال بندي کوو، مونږ به ستا د معبود یو کال کوو. الله دا آیات راولېږي، مشرکانو باندې رد وکړه
چې تو ته ویوه چې ما ته خو الله حکم کړی دی چې زه د الله بندګي کوم او که ما د الله سره شرک وکړه نو زما ټول عملونه به الله برباد کړي. قل افغیر الله ورته ویوایه آیا پس سوا د الله نه تأمروني تاسو حکم کوئ ما ته اعبدو چې زه بندګي وکړم. ایها الجاهلون ای ناپوهه خلکو، مشرکان جاهلان دي که نه. ولقد اوحي الیک او یقینا وحی شوی د تا ته وإلى الذین من قبلک وکسانو ته چې مخکې ستانه دي لئن اشرکت که چېرته شرک وکړه لیحبطن عملک نو خامخا برباد بشي عملونه ستاسو ولتکونن من الخاسرین او خامخا ته بشي د تاوانیانو نه. الله سره نور پیغمبرانو ته وحی کړی ده ورکه شرک هم وکړه که نه عملونه هم بربادي. نو چې د پیغمبر عمل بربادیږي نه د امتي به نه بربادیږي. بل الله فاعبد بلکې خاص د الله عبادت کوه ته وکن من الشاکرین او تشه د شکر کوونکو نه. وما قدر الله حق قدره او قدر نه دی کړی دی د الله لایق قدر. د مشرکانو دغه بدی الله بیانوي چې دی د الله ډېره بې قدري کړې ده دا مشرکان، ځکه همیشه لګې دي په نافرمانۍ کې، همیشه د الله سره شریکان جوړوي. والارض جميعا قبضته يوم القيامه او زمکه ټوله په قبضه د هغه کې به په ورځ د قیامت کې په یو موټي کې به رانغاړلي. والسماوات مطویات بیمینه او اسمانونه به راتاو کړي شوي به په ښي لاس د هغه کې. الله به دقسې د ځمکه راونیسي او به ووایي چې زه د دې دنیا بادشاه یم، څوک بادشاهان شته، زه زورور یم، څوک زورور شته. څه شو هغه خلک چې هغه دعوې به یې کولې، هغه زورور څه شو رامخکې دي شي. سبحانه وتعالی پاک دی او اوچت دی الله عما یشرکون د هغه څه نه چې دی ورسره برخداران جوړوي. ونفخ فی الصور اوس د اخرت هیبت بیانوي الله. اخرت ای مشرکانو د هغه درنې ورځې نه ویرېږئ چې په شپېلۍ کې به بوکې وشي او ټول انسانان او ملایک دا به ټول مړه شي. ونفخ فی الصور او پوکې به وکړی شي په شپېلۍ کې. فصعق من فی السماوات نو بېهوشه به شي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي، ومن فی الارض او هغه څوک چې په ځمکه کې دي، الا من شاء الله مګر هغه څوک چې وی غواړي الله. د اولنۍ شپېلۍ نه وروسته اسمان او ځمکه څه ده؟ د اسمان او ځمکه به نه ورانېږي، صرف د خلک به مړه شي، انسانان، حیوانات، ملائک، هر څه والا به مړه شي. الا من شاء الله د دې نه مراد څوک دی؟ مګر هغه څوک به نه مري چې الله یې نه غواړي. هغه دي د جنت حورې دي، غلمان، دا به نه مري. دا خو یو پوکې شو چې په شپېلۍ کې وشو. ثم نفخ فیه اخرى بیا به پوکې وکړی شي په هغې کې بل ځل. فاذا هم قیام ینظرون نو په دغه وخت کې به دی ولاړې وګوري به. دا دویم ځل په شپېلۍ کې چې پوکې کېږي دا به 40 کاله وروسته وشي، دویمه شپېلۍ په هغې کې به بیا دی راپورته شي د الله مخې ته د ودرېدو لپاره. واشرقت الارض بنور ربها او روښانه به شي ځمکه په رڼا د رب د دی. ووضع الكتاب او کې به خدای شي کتاب، عملنامې به د انسانانو مخې ته کېښودې شي، پیغمبران به هم راوستې شي، ګواهان، فیصله کوونکي، د الله عدالت به ولګي. وجیء بالنبیین او را به وستې شي پیغمبران، والشهداء او شهیدان، وقضی بینهم او فیصله به وشي په منځ د دوی کې بالحق په حق سره، وهم لا یظلمون او په دې باندې به ظلم نشي کېدی. ووفیت کل نفس ما عملت او وربکړی شي هر یو نفس ته بدله د هغه عملونو چې دی کړې ده. وهو اعلم بما يفعلون او هغه پوهه دی په هغه څه باندې چې دی کوي، په هر څه باندې الله پوهه دی. اوس په قیامت کې الله دوه ډلې جوړوي، دوه ډلې په قیامت، یو د کافرانو ډله بل د متقیانو ډله. کافرانو خو مخکې ذکر شو چې الله به دې ته ډېر سخت غصه دی. او اوس د دې کافرانو ډله به الله جهنم ته روانه کړي. وسیق الذین کفروا او وبشړلی شي، یعنی روان بشي هغه کسان چې کفر یې کړی دی، کافران دي،
الى جهنم زمرا جهنم طرف ته ډلې ډلې به روان شي سیقې ویله مجهولې راوړنې دی به په زوره جهنم ته روان شي ملایکې به روان شي پړې به پکې چلې راکاږي به او ډلې ډلې به روانې او دا ډلې ډلې مځکه روانې چې په لاره کې به روانې او خولې به ترې روانې بویونه به ترې خیږي او په یو بل باندې به لعنتونه وایي په داسې بد شکل کې به الله دی روان کړي جهنم ته حتی اذا جاؤوها هر کله چې راشي دی هغې ته فتحت ابوابها نو کلاو بشي دی ته دروازې د دې جهنم وقال لهم خزنتها او به وایي دی ته خزانچیان او څوکیداران د دې جهنم الم یأتکم رسل منکم ای نو راغلي تاسو ته رسولان ستاسو نه یتلون علیکم آیات ربکم چې لوستلې په تاسو باندې آیاتونه د رب ستاسو تاسو ته دعوت درکو آیاتونه د الله لوستل ته کفر او د شرک نه تاسو منع کولی او د آخرت د ورځې نه تاسو یې وینذرونکم لقاء یومکم هذا او یې تاسو د ملاقات د ورځې نه ستاسو نه چې دا ده قالوا بلا نو دی به وایي چې ولې نه راغلي وو موږ ته پیغمبران ولكن حقت كلمة العذاب لكن ثابت شوي ده كلمة وفيصلة ده عذاب على الكافرين بكافران باندي ده كافران حال شو قيل ادخلوا أبواب جهنم نديت بقوية لشي داخل شي دروازو ده جهنم تننوزي خالدين فيها مشبي بدي جهنم كي فبئس مثوى المتكبرين نو ډیر بد ځای دی د اوسېدونکو د اوسېدو د متکبرانو لپاره اوس د متقیانو حال ذکر کوي الله چې د ایمان والا د تقوا والا دا خلک به چرته وسیق الذین اتقوا ربهم او روان بکړی شي هغه کسان چې رجدلي دي د خپل ربنا الى الجنة زمرا جنت ته ډلې ډلې به روان شي حتی اذا جاؤوها حتی تر دې پورې چې کله به راشي دی جنت ته وفتحت ابوابها او کلاو به کړی شي کلاو کړی شوي به یې دې ته دروازې د هغې وفتحت یې راوړه ځکه چې جنتیانو ته به د مخکې نه دروازې کلاو شوي لکه حدیث کې راځي چې په جنتیانو باندې به د جنت بوی د 40 کاله نه مخکې لګي او بعضې روایتونو کې راځي چې 1500 کاله مخکې په دوی باندې به دا بوی لګي دا جنت دروازې الله د مخکې نه کلاو کړي جنتیانو لپاره وقال لهم خزنتها او وی بغی ته خزانچیان او څوکیداران د دې سلام علیکم سلامتیا دی په تاسو باندې طیبتم پاک وی تاسو په دنیا کې فادخلوها خالدین ورننوځئ دې ته همیشه به یې په دې کې وقالوا الحمد لله نو دی به وایي حمدونه دي الله لره چې موږ یې د جنت ته راوستو موږ خو د دې قابل نه چې د جنت ته راشو او موږ الله د جنت ته راورسولو الذي صدقنا وعده هغه ذات چې رښتینې کړه زموږ سره وعده خپله ځکه چې الله هغه ذات دی چې وعده رښتینې کوي الله داسې ذات نه دی لکه د مشرکانو معبودان چې بیت یې بیزاره شي واورثنا الارض او په میراث کې راکړه موږ ته ځمکه نتبوأ من الجنة چې موږ ځای ونیسو د دې جنت نه حیث نشاء په کوم ځای کې چې موږ غواړو فنعم اجر العاملین نو ډېر ښه ده بدله د عمل کوونکو الله وایي چې څوک عمل کوي نو د عمل په نتیجه کې د جنت میلاویږي دا څه ګپ شپ نه دی هر سړی به جنت ته ځي وترى الملائکه او تبغوري ملائک لرا حافین من حول العرش چې ګیره اچونکي به یې تاویدونکي به یې چاپېر د عرش نه یسبحون بحمد ربهم تسبیح به وایي صفتونه به کوي په حمدونو د رب خپل سره وقضی بینهم بالحق او فیصله به وکړی شي په منځ د دوی کې په حق سره وقیل الحمد لله رب العالمین او به ویلی شي د هر طرف نه به دا چغې اوازونه شروع شي چې صفتونه د کمال هغه ذات لره دی چې پالونکی دی د مخلوقاتو ټول به الحمدلله ووایي او حمدونه به وایي د الله عز وجل کله چې جهنمین جهنم ته لاړ شي همیشه به یې پکې جنتین جنت ته لاړ شي همیشه به یې پکې او د انصاف دا فیصله به وشي او اواز به وشي او د عرش د څلورو طرفونو نه به دا اوازونه راوخیږي او دا خبره به وشي چې
پاکی د الله د پاره ده، حمدونه د الله د پاره دي. ټول به د الله حمدونه شروع کی په یو ځل باندې. الله دې مونږه دغه جنتونو ته ورسوي او الله دې مونږ له جنت الفردوس راکړي. نو د مونځ نه وروسته به انشاءالله دا بل صورت شروع کوو. هذا وصلی اللهم علی نبینا محمد. یا الله، الله په هغه کې خو څه کمی نشته.